وی خالد بن ولید چې کار وکړي چې کله جنډا لاس کې واخستا ناشنا په تکتیک او په جنگ باندې پوهه شړې او ډیر اوچت حتی که په اسمانه بچرته سورو اعلان د خالد بن ولید اب کې لګي دومره دنګمو او د عمر رضی الله عنه زوله دا کی طرف مجاهدین چپ طرف لواړه ولا چپ طرف مجاهدین کی طرف لواړه ولا مخ کې ورسته مخ کې کړه دي جنډي بیرغونه کې تغییر او ترمیم وکي د شپېتونه استاد شاه سواران واغولې ویلې لس کسان د مدینه طرف باندې په بدش خاور باندې علاقه باندې برازي چې هغه خاور ډیر لري ګرد وکي ګرد چې کله موږ د سار وخت کې په دشمن باندې حمله کوو نو تاسو بل اول لس شاه سواران راشي د تکبیر اوازونه وکړي چې الله اکبر دوړي بجوړ شي بیا بلس کسان ورسره شي بیا چې الله اکبر او دوړي بجوړ شي کله چې میدان د جنگ سره لاندې واته لس کسان الله اکبر ویلي بیا لس کسان نور شسواران رااله بیا لس کسان نور حتی تر شپته یا سل پورې کسان ورسېدل دشمن باندې استا روب راغی وی قسم په الله د مدینه نور قوا وراله او دور ته ویل چې د مدینه طرف نه بلګ راشه وړاندې رسلار شي دشمن چې په دې وخت کې مات یو خړه نو خالد بن ولید فرمایي و ما په دوړ لاسونو باندې توري استعمال ولا وزما په لاس کې تقریبا حدیث بخاری کې راځي اته توري ماته شوي ته سوچ کوا دا تور چې انسان برکه کریم باندې ماتي کې د څومره زور مغواړي او به د خالد بن ولید غو انسان چې په اس باندې ناس لاندې کې لګيږي او قوي په اخر کې د یمانی و توروا چې دا ملاس کوي ولا نه هم تور هم دا چې لازم په لاس کې واه دبم په دوړ لاسونو باندې گزار کوو د قشانه زبیر رضی الله عنه چې د محمد رسول الله د ترور بچو د ترور شو هغه هم دا کار کولو وې دشمن باندې چې کله ماته ورغړا شو مخکې شو مونږ ور بشیو ډیر خلک به کې مردار کړ مجاهدین تقریبا دول شهیدان شو درې به کې دا مشران و چې زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه جعفر الطيار رضی الله تعالی عنه عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه انور مجاهدین منور به کې شهیدان شوی خودولس به کې دا مشهور دشمن چې کله فوجي جلکه دا مکه مجاهدین دی زید ندی راغلي او موږ دلته فوجانو دشمن له ماته راکړه بیرته بشرا وګرځیدا جنگ کول خالد بن ولید اقوا ولا ورسکول څومره وخیر امر دی ام جنگ کې مجاهدین ساتي دا چې ضروري ده چې مجاهدین وځي خلک طلب کې چې دومره کسان شهیدان کړه یو خو تقديري فکر چلاندې واته جنگ هم کو ورسکول جنگ هم کو ورسکول حتی تر دې پورې چې خالد بن ولید تر مدینه منورې پورې مجاهدین راوسته وی چې راوسته د مدینه منورې چې د څومره زنانه وي دوی تیګ راوخه چې د خپل مجاهدین ور باندې وشته و انتم الفرارون تاسو راکې چې دشمن نه راوته کې تاسو له بالکل په مدینه کې ځین نشته تاسو را تکتیدلې دومره غیرتی زنانه و تر دې پورې صحابي کول نه نوته یو بیبي د بیبيانو دغه وا او وی بل چې کول بالکل نه نوته نشي ته رسول الله ته کړي ته څنګه بیرته را تکتی رسول الله تعالی دې حالت نه خبر کې وی ویل ودا فرارون نه دي بلکې دا کرارون دي دشمن لزان نشي ورسره کې اوس به په عمله کوي وانا منهما او دې پړل کې سمېما تا رب العالمین په قهر باندې کړ نه دي بلکې دا تکتیک دی چې دا راغلي دی او دوباره اوس بیرته په غوي باندې حمله کې ځان ورته تیارې لسم دا منه چې بده کې څو پیدا وروتلې یو پیدا په کې دارو چې درې زره مجاهدین دولکه فوجین له ماته ورکړه الحمدلله او دشمن باندې سخربون راغله شو او هو د محمد صلی مجاهدین دی عليه الصلاه والسلام درې زره کسانو دولکه چې ماته نو په خلکو باندې ورو برابر وته دویم د خالد بن ولید تکتیک ته معلوم شو رضی الله تعالی عنه څخه آشنا سره دی تقریبا دا په سل غزاګانو کې برخه اخیسته 300 زخمونه دي په بدن باندې راغلي دی دا خبره کړې ده چې رب العالمین دې هغه سترګو خو بالکل نه ولي چې هغه د جنگ پاتېږي بدنه باندې زمان نشم حتی په خاص انداز په دې جګړه کې لګېدلې دریم د محمد رسول الله د ملګرو شهامت ته معلوم شو او څلورم د محمد رسول الله د ملګرو تابعداري چې فوجین دي مجاهدین دي 3000 فوجین دي دولکه لیکن رسول الله تابعداري د وجنه په دشمنی ور ودانګل او ورسنه شو الله رب العزت دې صحابه کرام تابعداري مو تاسو سره نصیب کړي الله رب العزت موږ تاسو د قران سره بصیرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم